لقمان حکیم یو ډیر لوی بزرګ تیر شوی دی په قران کریم کې دا هغه ذکر هم راغلی دی ولقد آتینا لقمان الحکمة ان اشکر لله الله پاک فرمایي چې موږ لقمان حکیم ته حکمت ورکړو موږ ورته فوها ورکړی و دې لپاره چې هغه د الله جل شانه شکر ادا کړي لقمان حکیم یو ځل خپل زوی ته فرمایي وای بچیا حکمت درته په یو ټکی کې ونه خېما هغه ورته وای پلار جان څنګه ته حکمت په یو ټکی کې خې ورته وای خپل جبه چې کم دی هغه بند وساته او به فرمایي وقلیل فاعله او دا حکمت د ډیرو لږو خلکو سره دی نو عزتمند ورونو هر سړی چې کم سړی چې په مجلس کې یا بار د نور خلکو مخامخ بار برکړتيږي او ډېر خبرې کوي دا خو به د یو چا غیبت اکثر کوي او داسې خبرې د خپل وځي چې هغه د الله جل شانه د ناراستیا سبب وګرځي او په معاشره کې داسې انسان ته خلک ډېر په بد نظر باندې ګوري نو خاموشي چې کوم د دانیم حکمت دی دی وجنه محترم خاموشي اختیارول پکار دي او جبه چې کوم د هر ګناه محفوظ ساتل پکار دي لہذا انسان چې کوم خبره کوي دا غیر مخکې سوچ فکر غور پکار دي چې آیا زه دا کوم خبره کوم آیا دا د شریعت په طلب باندې برابر ده کنه ده برابر نو انسان له هر خبره نه مخکې سوچ فکر غور پکار دي ځکه امام مالک رحمه الله فرمایي وای هر یو شی چې زیات شي انسان له پیدا ور کوي د دنیا هر یو نعمت چې سوا شي انسان له پیدا ور کوي صرف د خبرونه خبره چې سوا شي انسان ته کوم د نقصان ور کوي انسان چې کوم د کم دنه ورځي عزتمن دونه کوم او تاسو وګورو ډیر خلک چې کوم د دې جبه د لاسه قبرونو ته رسیدلي دي د خپل جبه چې کوم د هغه قبرونو ته رسولي دي خپل جبه چې کوم د هغه صحیح نه استعمالي په هر ځای کې کله د یو غیبت کله د بل غیبت کله چغلی کله کنزري کله یو څو کله بل څو دا هغه د وجه خپل ځان کوم د قبر ته ورسي او انسان له پکار دي چې هغه د پیدې خبره کوي او د شریعت موافق خبره کوي او خپل جبه کوم د هغه محفوظه ساتي